دلته فائدہ دا زمون په دې ملکونو کې او بعض نورو ملکونو کې د روجې د بندولو دا ټیم د یو پوسط شل منټه مخکې ښیي او دا ظلم او ناروا کار دی. ایت برام شي دې باره کې تعالی چا دا اختیار ورکړی دی چې ته خلکو باندې روجه بندې او خوراک څښاک بندې په هغه ټیم کې چې الله ولې اجازت ورکړی. نو د روجې د بندولو ټیم سحر راخته دي، بلکل سحر راخته بس روجه بند. دې نه داسې چې احتیاط دا چې شل منټه مخکې، احتیاط دا چې نیمه ګنټه مخکې. پیغمبر صلی الله علیه وسلم به اذان ته نږدې پېشمنۍ کو. دې باره کې موږ الحمدلله درسونه کړي. نو چې په دې باندې عمل کوي هلته تا خو بې مخکې روجه بنده کړه. نو ورسره زمونږ په دې ملکونو کې او بعضو نورو کې روجه ماتي کې چې کله نور ډوب شي نو یو منټ دوه صبر به کې. نور ډوب شو خو ته به څه کې؟ دا د څه دپاره به صبر کې؟ ظالم زامن دې هر ځای کې احتیاط راچولی، احتیاط او احتیاط. الله وی الله اجازت ورکو کلو وشربو. دې څو ایتونو بعد به راځي. خورئ اسکئ. اوس حدیث کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم اجازت ورکړی چې نور ډوب شو د روژهدار روژه ماته شو. مولوي صاحب وایي نه یو منټ دوه صبر وکړه. چا وایي چې منټ دوه صبر وکړه؟ او دا د سلفو عمل هم نه دی. صحابه کرام سلف صالحین نه دي ثابت چې هغوی دا احتیاطونه کړي دي. نو روژه به کله نیسي؟ سهار راختو نه بعد، سهار راختو سره. کله به ماتې؟ نور ډوبېدو سره. چې نور ډوب شو بس روژه ماته شو. منټ صبر وکړه، دوه صبر وکړه، پنځه منټه. دا تقوا نه ده، دا د تقوا خلاف دي. تقوا دا چې ته په قرآن او حدیث باندې عمل وکړي.